سرسایه ورکی نو په دې سړي باندې د چا سرسایه واجب ده؟ په سړي باندې چې مالداري صرف خپل سرسایه په واجب ده او د نابالغ اولاد سرسایه په واجب ده. ګورې ښه، د بالغ اولاد سرسایه په پلار نه ده واجب او د ښځې سرسایه په خاوند نه ده واجب. چې کم سړی مالداري په د خپل سرسایه او د خپل نابالغ اولاد سرسایه دا په د واجب ده. او چې کله د سړي اولاد بالغ وي نو داغه سرسایه په پلار نشته. که هغه مالدارو جو ورکی با، که مالدار نو غریبو جو نه ده په واجب. ور پلار مالدار دی او بالغ بچی غریب دی نو په پلار واجب ده او په بچی نه ده واجب. ښه، نابالغ اولاد د پلار سره حسابیږي. نو د بالغ اولاد او د ښځې سرسایه دا په خاون باندې، په دې پلار باندې او د ښځې په خاون او د بچو په پلار دا واجب نه ده. ښه، په د لازم نه دی. البته که دی ورکی نو ورکولی شي. دی مطلب دا دی چې دی مطلب دا نه دی چې دی ورکولی نشي. عام طور پر د کور یو سربراوي مشر وي، هغه د ټولو د طرف نه سرسایه ورکړي، ټولو ته ووایي ستاسو سرسایه ما ورکړي، نو بالکل ټیک ده، بالکل ایک اس مسلم نشته. خو مطلب صرف دا دی چې دا پې واجب نه ده. او دا سرسایه به واجبیږي کله؟ دا د رکوټي اختر په سار. ښه، چې د رکوټي اختر سار شي نو سرسایه په بنده واجب شي. لکه مثال یو سړی نن سرسایه د خپل